بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو ته سلام وایم او ستړي مه شئ درته وایم. الله تعالی دې تاسو روغ جوړ او په خیر ښه لري. ډېرو خوږو او درنو پښتنو، د رمضان میاشت د روزې میاشت تېره شوله. الله تعالی دې ستاسو روزې، سرسایې، عبادتونه، خیراتونه قبول کړي. محترمو خوږو درنو پښتنو، ویل کېږي د رمضان په مبارکه میاشت کې شیطان وتړل شي، خو البته د پاکستان واکداران خو خلاص ول، ځکه دا مبارکه میاشت کې هم پښتنو افغانانو له هرې خوا ویر، ژړا، شهادتونه، زخمیان، وینې په دغسې یو څه حالات کې تېره کړله. د واڼه او د میرانشاه په دماکو کې عام ولسي وګړي زخمیان او شهیدان شول. هغې نه واخله بیا یې په بهسود ولسوالۍ کې د یو کورنۍ 19 غړي تر شهادته پورې، بیا د باجوړ تر 4 وروڼو، او په کابل کې په سلګونه داسې ملکي وګړي چې هغه زیر علاج وي، یعنې علاج یې روان و، په هغه باندې د پاکستان فوج لخوا بمبار کې په سلګونه شهادتونه په بنو، په لکي مروت، په وزیرستانونو کې، په خیبر او کرمه کې او په نورو سیمو کې هم، داسې په کندهار، خوست، پکتیا کې هم همدغسې عام ولسي وګړي په شهادتونو باندې ورسېدل. په شا یې ومند یو ته ویر او ژړا او یو داسې غمونه چې بیا بیا یې او په هره لمحه یې سترګې ته مخکې مخکې کېږي پرېښودل. داسې یو غمجن ماحول کې، په داسې یو ویرجن ماحول کې چې بلها کورونه اوس هم زمونږ ولسونه اوس هم په خپلو کورونو کې نه دي. د تیرا خلک د خپلو کلیو له خپلو کورونو وباسل شوي دي. د منځنۍ کورمې خلک د خپلو کلیو کورونو وباسل شوي دي. د خوست او پکتیکا هم ډیر کلي د جنګونو له کبله د بار په تکرار سره په دوی باندې د بمبار له وجې د خپلو کلیو نه په نورو ځایونو کې میشتېدو ته مجبور شوي. داسې حالاتو کې یقینا د اختر خوشحالي به څه وي او څومره به وي تاسو پوهیږئ، خو د روایاتو له مخې زه بیا هم زما ټولو پښتنو افغانانو ته، بیا ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. زما خوږو پښتنو افغانانو، زما د وطن ورونو، ننګیالي ځوانانو، زما د وطن ډېرې قدرمنو میندو، زما د وطن ټولو عزتمنو خویندو ته، او زما د وطن خواږه او درانه سپینږیرو ته، مشرانو ته، تاسو ټولو ته زه د اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې تاسو په خیر او عافیت ښه لري. خوږو درنو پښتنو، بالخصوص د وطن هغه وګړي مو چې هیر نشي چې هغوی د کورنۍ غړي شهیدان شوي دي، څوک بې ګناه او څوک د خپل ملت په مبارزې کې. هغو ټولو کورنو ته، د ټولو شهیدانو کورنۍ ته، یا بالخصوص د ملي شهیدانو د کورنۍ ته، ټولو ته زه زموږ د ټولو له اړخه د اختر مبارکي وایم. هغه کورونه، هغه ماشومان، زموږ د وطن هغه خویندې مندې، هغه ځوانان او مشران په زوره په جبر سره د خپلو کورونو او کلیو نه په زور باسل شوي دي، هغو ټولو ته زموږ له اړخه د اختر مبارکي وایو. مسافرو پوهیږو چې په شتمن وطن کې، د معدنو ډک وطن کې، د ډېرو وسایلو د شتون په منځ کې د هغو نه تاسو بې برخې شوي یئ، ځکه په پردي وطنونو کې د خپلو بچو، د خپلو خپلوانو د ښه ژوند په خاطر باندې تللي یئ، مزدورۍ کوئ، خوارۍ کوئ، او اختر مو په نورو وطنونو کې په داسې احساس سره کیږي چې هم تاسو ته د خپلو بچو، خپلو خپلوانو د نشتون احساس کیږي او هم هغو ته کیږي، تاسو ته هم او ستاسو کورنۍ او خپلو خپلوانو ته هم. ټولو ته د اختر مبارکي وایو او دعا کوو چې خدای دې موږ ته همت راکړي د خپل وطن خپلواکه شي، او زموږ ټول وطنوال، ټول خلک
په خپل خاوره په خپلو کلیو وطنونو کې په خپلو وسایلو باندې د دوی روزګار وي او د دوی ژوند ښه او ښکلی روان وي او دې ته هر ډول قرباني ته زموږ ټول ملت او د دې د حاصلولو دپاره څومره هم مبارزه وي خدای دې موږ ټولو ته توان راکړي. د ایدیانو کورنۍ بالخصوص تاسو ولیدل څنګه علي وزیر د جیل نه راخلاصېدلو 6 ګنټې لا نه وې وتلې بیا یې راخلاص و ملګرو ځای پر ځای دته د ګولونو عاملونه رااخیستي وو چې دا به ورچوو بچي یې خوشحال وو چې را روان دی همدوی بیا ونیولو. دغسې سمه ده چې د تېر 1 کال نه زیات وخت کېږي چې په بې ګناه کېدو بند کې دی. نورالله ترین او حنیف پښتین تر 4 میاشتې زیات وخت کېږي چې ورک دي درک کې نه لګي. کومو دوی ته غږ رسېږي دوی ته هم او د دوی کورنۍ ته هم تاسو ټولو ته موږ ټول ملت د اختر مبارکي وایو. خدای دې تاسو په خیر او عافیت سره بیرته د خپلو ملګرو او د خپلو کورنو سره یو کړي او خدای دې موږ ته همت راکړي د خپلې خاورې د خپل ملت د ښه ژوند په خاطر هر څومره زموږ کوششونه کېدلی شي چې موږ هغه وکړو هر څومره قرباني وي هغه ترسره کړو هغه وعدې هغه ژمنې چې خپل ملت سره مو کړي دي هغه پوره شو. آخر کې بیا هم زموږ ټول ملت ته ټول لر و بر پښتون افغان ولس ته د اختر مبارکي وایو بالخصوص د تحریک ټولو ملګرو ته وګړي یې څومره دي ممبرز کارکون دي یا سپورټرز دي ټولو ته تاسو ته هم ډېر د مینې او مننې ډک د اختر مبارکي وایو. خدای دې زموږ په ملت ورحمېږي. خدای دې موږ ته زموږ ټول ملت ته د هغې مبارزې د هغو ټولو اعمالو د هغو ټولو کړنو خبرو فکر تګ او تګلارې او اعمالو توفیق راکړي چې زموږ ملت د دې بلواکۍ د دې زورواکۍ د دې ظلم نه خلاص شي یو خپلواک یو ښکلی وطن جوړ شي. د اختر په دې ماحول کې هم زموږ د ملګرو څخه د تحریک څخه د خپل ملت تکلیفونه او دردونه هیر نه دي. په 24 مارچ 2026 به په جنیوا کې د سویټزرلینډ ښار جنیوا کې د ملګرو ملتونو نړیوال مرکز مخې ته د پی ټي ایم لخوا لاریون هم کېږي او بیا به نړیوال میډیا مخې ته دا اوسني چې څومره ظلم جبر وشول د دې کې ټولو هکله پریس کانفرنس هم کېږي. خدای مو په خیر شه لره خدای مو آباد لره. مننه.